السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. د دې پروازونو باره کې نن زیاته پوښتنې شوي وه چې ګواکې متحده عرب اماراتونه دوبۍ ته پروازونه بندېږي. نو نننۍ ویډیو کې هم د پروازونو باره کې معلومات درکوم. دوهم دا ویزو باره کې هم زیاته پوښتنې کېږي، ویزټ ویزې او پخې کاري ویزې دې باره کې هم ډېره پوښتنې کېږي. که څه خو هم دې باندې ما ویډیو جوړه کړې وه، خو خیر نننۍ ویډیو کې به هم دې باره کې معلومات درکړم او د هغې تر څنګ یو ډېر ښه خبر لرم، نو هغې لپاره به تاسو د ویډیو ما سره تر پایه پورې ګورئ. ښه، اول به راشم د پروازو باره کې به درته ووایم. دوستانو، متحده عرب اماراتونه کابل ته یا د کابل نه متحده عرب اماراتو ته پروازونه فلحال په نرمال حالت کې روان دي. د بندېدو خو نه مس اورېدلي دي او نه داسې کوم څه شته چې ګواکې دا پروازونه دې بند شي. خو یوه خبره ده، تاسو دغه ویبسایټ ګورئ، دا د WHO ویبسایټ ده. دې کې به د ګراف درته وښایم. دا ګراف په افغانستان کې د کووډ-19 پیښو دی چې روزانه پکې څومره پیښې کړې کېږي. نو که چیرې موږ د ګراف کې 18 تاریخ ته وګورو، نو په 18 تاریخ کې تر ټولو کې زیاتې پیښې ثبت شوي دي، کمې چې 3243 دي. بیا ورسره په 18 تاریخ کې کمې دي، کم چې 2203 پیښې ثبت شوي دي. نو که د پیښې چیرې زیاتې شوې، ممکن چې پروازونه بند شي، خو فلحال داسې څه نشته چې ګواکې د پروازونه دې بند شي. کم ملګرو سره چې اندېښنه ده چې ګواکې پروازونه بندېږي، نه داسې څه نشته. خو که کم چا داسې ضرور کارونه نه وي وطن کې، نو کوشش دې وکړي چې متحده عرب امارات ته لاړ شي. هغه خلک چې د دې ملک ویزه ولري. بله به راشم د ویزو باره کې به درته ووایم. دوستانو، کاري ویزې یا پخې ویزې لا تر اوسه پورې نه دي خلاصې شوي. کومو کسانو چې جمع کړي وي هغه واړه ریجکټ شوي دي، مقصد واپس شوي دي او داسې څوک نشته چې ګواکې دته د ویزه شوي. البته یو کسانو ته کېږي کوم چې متحده عرب اماراتو ته په ویزټ باندې تللي دي او دوی دغه ویزټ ویزې کاري ویزې یا پخې ویزې ته اړولي دي. خو هغو کسانو لپاره چې وطن کې دي، دوی لپاره ډایرکټ کاري ویزې یا پخې ویزې نه دي خلاصې شوي. دغه تر څنګ کوم ملګري چې د ویزټ ویزو باره کې زیاته پوښتنې کوي، دوستانو ویزټ ویزې هم نارمل لا تر اوسه پورې نه دي خلاصې شوي. دا کمې چې کېږي دا په زیاتو پیسو سره کېږي. اوس به راشم هغه ښه خبر ته، کوم چې د ویډیو په سر کې ما درته ویلي وو. دوستانو، اریانا هوایي شرکت د دې میاشتې په 21 تاریخ د دوبۍ څخه خوست ته په لومړي وار یو پرواز لري، کوم چې دوی د دغې پرواز باره کې په خپل فیسبوک پاڼه باندې هم پوسټ کړی دی. دا پوسټ تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري، کوم چې دوی پکې دوبۍ خوست او خوست کابل ذکر کړی دی. نو دا پرواز به د دوبۍ څخه خوست ته کیږي او خوست څخه به کابل ته کړی کیږي. نو د دغې پرواز مبارکي خپل واړو افغانانو ورونو ته او ورسره خپلو خوستوالو ته د زړه له کومې وایم. الله دې وکړي چې دغه یو پرواز په زیاتو پروازونو بدل شي. دلته به د یوې خبرې یادونه وکړم. ځینې ملګرو ته اوس هم معلومات نشته چې ګواکې د دوبۍ څخه افغانستان ته کرونا ټسټونه غواړي او که نه. نو کوم ملګري چې متحده عرب اماراتو څخه افغانستان ته پرواز لري، دوی سره باید لازمي د کووډ-19 PCR یا د پوزیټ ټسټ منفي نتیجه موجوده وي، کم چې د 9 غنټو څخه به زیات وخت نه وي پرې تېر شوی. نور نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په خبره وم. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.